د ارتباطاتو نوې ستراتیژي به موجوده ستونزې هوارې کړي. دغه ټکی نن ورځ د لغمان ولایت سرپرست ولی الحاج شهزاده مزمیار د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې د ارتباطاتو د نوې جوړې شوې ستراتیژي د لارښود د تشریح په اړه جوړ شوي ورځني ورکشاپ برهوال ته د خپلې وینا پر مهال وکړي. دغه ورکشاپ د USAID اصلاح په مالي او تخنیکي همکارۍ سره ترسره شو. د اصلاح د اړیکو او عامه ګډون سلاکار بریالي روان برخوالو ته د ښه راغلاست ترڅنګ د هغو فعالیتونو یادونه وکړه چې د اصلاح د یادې 4 کلنې ستراتیژي په جوړولو کې ترسره کړي دي. نوموړي ویل اصلاح ویاړي چې په خپلې مالي او تخنیکي همکارۍ سره د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې په هدایت سره د اړیکو یو جامع ستراتیژي جوړه کړه چې تطبیق یې عملاً پیل شوی دی. د ولایت سرپرست الحاج شهزاده مزمیار د یاد استراتیژي د جوړېدو له کبله د ارتباطاتو ټولو مسؤلینو ته مبارکي ورکړه او د ارتباطاتو ټولو کارکوونکو ته یې هدایت ورکړ چې د دغه استراتیژي په تطبیق کې هر اړخیزې هڅې او کار ترسره کړي ترڅو موجوده ستونزې حل د خلکو مشارکت پراخ او ولس ته په ښه توګه پیغام ورسیږي. سرپرست والي د اصلاح ولایتي دفتر له خدمت او کړنو مننه وکړه او ترې هیله یې وکړه چې په دغه ولایت کې په خپلو کاري برخو کې نور پروګرامونه هم پلي کړي. د ولایت مقام پخواني ویان او د بشري سرچینو اوسني رئیس سرحدي ځواک خپلې تجربې د ورکشاپ له برخوالو سره شریکې کړي. نوموړي ویل چې دغه ستراتیژي له دوی سره د بشپړې همغږۍ په چوکاټ کې جوړه شوې ده. نوې ستراتیژي او جامع تګلاره یاده کړه او د ولایتي ادارې د ارتباطاتو له ټولو مسؤلینو یې وغوښتل چې د تطبیق لپاره یې کار وکړي ترڅو محلي اداره د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې اهداف ترلاسه او لیدلوري ته ورسیږي. وروسته د ارتباطاتو د ستراتیژۍ په اړه ترتیب شوی پریزنټیشن برخوالو ته وړاندې شو. د ورکشاپ په جریان کې ګروپي کار هم ترسره شو.